د لوی او سپېڅلي خدای په سپېڅلي نامه د پښتو تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې منئ. تاسو ته بل نظر کوم خبري مجلی ته په سر کې هم کورني خبرونه بیان میوند خپلواک تقاوت شوی امریکایي جنرال ماکرسل چې یو مهال په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو قوماندانو وویلي د سپینې ماڼۍ د هغې پریکړې ملاتړ کوي چې غواړي تر 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه سرتیري وباسي، خو ویلي د امریکا متحده ایالات باید یو ډول امنیتي شتون په افغانستان کې وساتي څو د افغانانو ملاتړ وکړي. مکریسټال چې یو مهال افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان و د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي موږ اخلاقي مسؤلیت لرو. موږ د 2000 میلادي کال وروسته په خلکو کې د دې تمې راولاړې کړې چې متحده ایالات به په افغانستان کې وي چې دا هیواد بیرته د طالبانو د وخت ګډوډیو ته له ورتلو وژغوري. نوموړي دا څرګندونې واشنګټن ته د حامد کرزي د سفر په درشل کې کړي چې ټاکل شوی په ترڅ کې به افغان او متحده ایالاتو چارواکي په افغانستان کې 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو متحده ایالاتو سرتیرو د شمیر او څرنګوالي په اړه او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالې امنیتي همکاریو د تړون په اړه خبرې وکړي. مکریسټال ویلي دي افغانان اشغالګر پوځ نه غواړي، خو دوی دا ویره لري چې امریکا به په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووځي. مکریسټال سره دا مرکه د نوموړي د یادونو د نوي چاپ شوي کتاب په هکله شوې ده چې پکې نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندانۍ په ګډون د خپل پوځي ژوند پیښې او یادونې لیکلي دي. مکریسټال په یوه مجله کې د دې څرګندونو پر بنسټ د یوې لانجمنې لیکنې له خپرېدو وروسته استعفا ته اړ شو. مکریسټال په افغانستان کې د سرتیرو کمونه یوه داسې چاره بللې چې رغېدل ترې نشته. یو شمېر سیاسي کتونکي وایي چې د افغانستان په دننه او بهر کې د سولې پروسې د تالا کولو او له منځه وړلو هڅې دوام لري. که څه هم په دې وروستیو کې د سولې خبرو اترو او هلو ځلو زور اخیستی، خو یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې په ملي او سیمه ییزه کچه د سولې د روانې لړۍ د تالا کولو هڅې دوام لري. دا کتونکي وایي چې د افغان حکومت په چوکاټ کې هم د سولې په اړه یو نظر نه سولې هلې ځلې او خبرې اترې په دې وروستیو کې تودې شوي او ان تر دې چې افغان حکومت په قطر کې د وسوالو طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو سره هم هوکړه کړې، خو افغان حکومتي چارواکو په تازه څرګندونه کې ویلي چې دا دفتر باید هغه مهال پرانیستل شي چې وسوال مخالفان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتوالی وښیي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمي رسول څو ورځې وړاندې د مشرانو جرګې په غونډه کې ویل چې ځینې هیوادونه هلې ځلې کوي چې د بېلابېلو غونډو په جوړولو سره د افغانستان تېرې ستونزې او ناخوالې یو ځل بیا تکرار کړي. د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې له وسوالو مخالفانو سره د سیاسي روغې جوړې په موخه منډې تړلې زیاتې کړي او پاکستان هم په دې برخه کې د یو شمېر طالب مشرانو له آزادولو سره د ټینګې همکارۍ لپاره ټټر وهلی دی. د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات په دې برخه کې وروستیو پرمختګونو ته په اشارې دا ردوي چې د سولې د روانې لړۍ د ګډوډولو لپاره هلې ځلې کېږي. جمهور رئیس کرزي په وار وار پر وسوالو مخالفانو غږ کړی چې د سولې له بهیره سره د یو ځای شي او د وسوالو مخالفت پر ځای د سیاسي مبارزه وکړي، خو طالبانو او نورو وسوالو مخالفانو لا تر اوسه د غوښتنو ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی او ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره به هیڅ ډول خبرې اترې ونه کړي. افغان چارواکي وایي چې کرزی به واشنګټن ته د خپل سفر په ترڅ کې د نورو مسایلو ترڅنګ د امریکایي مشرانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه هم پراخې خبرې وکړي او هڅه به یې دا وي چې دا پروسه هغه ډول پر مخ ولاړه شي چې د حکومت یې غواړي. د قانون او صنایعو وزیر تېره ورځ لوګر ته د یو سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې له دې ولایت څخه په قاچاقي ډول د ارزښتناکه کرومیک ډبرو د لیږد او قاچاق مخنیوی به کوي او د دې ولایت له والي او مخورو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې له یاد وزارت سره لا همکاري وکړي. تېره ورځ د معدن او صنایعو وزیر وحید الله شهراني لوګر ولایت ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې له دې ولایت څخه په قاچاقي ډول د لیږدونکو کرومیټ او ارزښتناکو ډبرو مخنیوی به کوي. نوموړي د دې ولایت له والي، ولایتي شورا له استازو او خلکو څخه وغوښتل چې د کرومیټ ډبرو د قاچاق په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. نوموړي ویلي دي چې لوګر ولایت په لوړه کچه کرومیټ ډبرې لري چې تر دې مهاله له دې ځایه په سیمه کې د قاچاق وړونکو لخوا په قاچاقي ډول د هیواد نور
سیمو او له هغه ځایه بیا ګاونډیو هیوادونو ته لیږدول کیږي. د لوګر والي اقبال عزیزي هم د دې ډبرو د قاچاق د مخنیوي خبره کړې او ویلي دي چې د دې ولایت څخه په زیاته اندازه کرومي ډبرې قاچاق کیږي چې د مخنیوي په اړه به جدي ګامونه واخلي. نوموړي ویلي دي چې د معدن او صنایع وزیر په مشوره به دوی د کرومي ډبرو زیرمې د ولایت او هیواد سوداګرو داوطلبۍ ته وړاندې کړي او په دې ډول به د دې ډبرو د قاچاق مخنیوی وکړي. د لوګر والي په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې په دې سره به د دې ولایت اوسیدونکو ته د کار کولو ور پرانیستل شي او په اقتصاد کې به یې ښکاره بدلون راشي. خدای ونه ویل چې کله به سوداګرو ته د دې ډبرو د استخراج د داوطلبۍ زمینه برابره کړي. د هیواد ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې د مالیې وزارت لخوا د بودیجې نه ورکول په کابل ښار کې د برېښنایي بسونو پروژه ځنډولې ده. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې د مالیې وزارت لخوا د بودیجې نه ورکول په کابل ښار کې د برېښنایي بسونو پروژه ځنډولې ده. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي د برېښنایي بسونو د پروژې په اړه څېړنې بشپړې شوي خو دوی له چک جمهوریت سره د دې پروژې تړون ځکه نه د لاسلیک کړی چې پیسې نه دي منظورې شوي. افغان چارواکو پوره یو کال وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې کابل ښار به په نوي کال کې د برېښنایي ملي بسونو د هلو ځلو شاهد وي خو کال تیر شو مګر د برېښنایي بسونو څرک په کابل ښار کې نه ښکاري. د ترانسپورت وزارت ویان ننګیالی کلاتوال ویلي دي چې افغان او چکي پلاوي په دې اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي خو د چک هېواد دغه پروژه ځکه له افغانستان سره لاسلیک نه کړه چې مالیې وزارت پیسې نه دي ورکړي. د وزیرانو شورا هم یو کال وړاندې د دې بسونو د بیا فعالولو منظوري ورکړې وه او د دې پروژې د بیا رغولو مالي لګښت د افغان حکومت له بودیجې و. د مالیې وزارت بیا د ترانسپورت وزارت تور ناسم بولي او په خبره چې د ترانسپورت وزارت ښایي د دې پروژې لګښت په خپله کلنۍ بودیجه کې نه وي ځای کړي او بیا یې له دغو پیسو څخه سمه دفاع نه ده کړې. په تېرو کلونو کې برېښنایي بسونو په کابل ښار کې پر 3 ترانسپورتي لینونو تګ راتګ کاوه خو په نوې پروژه کې افغان چارواکي په پام کې لري چې دغه بسونه په 4 لینونو تګ راتګ وکړي. د پلازمینې کابل د سیمې د هیوادونو د مرکزونو په پرتله داسې یو مرکز دی چې بې نظمه ترافیکي سیستم تر خپله حده ډېر موټرونه او اوس مهال خرابه او ککړه هوا لري. د کابل ښار اوسیدونکي ځکه د برېښنایي بسونو فعالولو ته لیواله دي چې د ستونزې به ورسره اواري شي خو دا څرګنده نه ده چې شاوخوا 15 میلیونه کابل ښاریانو ته به یو کال وړاندې د برېښنایي بسونو په اړه ویل شوی خوب کله رښتیا کیږي. د راپورټونو له مخې د برېښنایي بسونو پروژه په کابل کې د لومړي ځل لپاره په 1350 لمریز کال کې د 106 بسونو په درلودلو سره فعاله شوه خو د اویایمې لسیزې په کورنیو جګړو کې دغه سیستم ویجاړ او له منځه لاړ. د ترافیکو د معلوماتو له مخې د کابل ښار سړکونو د شاوخوا 80,000 موټرو لپاره جوړ شوی چې اوس مهال شاوخوا 15,000 موټرونه پرې تګ راتګ کوي. د نیمروز ولایت زرنج ښار د ښاروالۍ لخوا یوه غونډه جوړه شوې وه چې د دې ولایت د چارواکو تر څنګ ګڼو سیمه ییزو اوسیدونکو ګډون کړی و. د والي په وینا چې د غونډې نه موخه د ښاري بودیجې په جوړولو کې د ښاریانو د اندونو ټولول دي. هغه غونډه چې نن د نیمروز ولایت زرنج ښار د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه پکې د دې ولایت د چارواکو تر څنګ د سیمې ځایي اوسیدونکو ګډون کړی و. لومړی غونډه د قرآن کریم په څو مبارکو آیتونو په تلاوت پیل شوه او وروسته د هېواد ملي سرود واورول شو. د غونډې پر مهال د نیمروز زرنج ښاروال د رمپپ د لارې څخه د دې پروګرام جوړولو څخه ستاینه وکړه او نوموړي ورپسې وویل چې د یادې غونډې څخه موخه د ښاریانو نظریات د بودیجې په جوړولو کې راغونډول دي. ناظري ویلي دي چې د بودیجې جوړولو پر مهال به هغه پروژو ته اول حق ورکړي کوم چې د ښاریانو لخوا څخه د قانون په چوکاټ کې غوښتل شوی وي. د نظري په خبره چې ښاروالۍ دا مهال ګڼ شمېر بنسټیزې پروژې پیل کړي چې پر وینا یې د ښاریانو لپاره په روان کال کې ستر خدمتونه وړاندې کړي دي. نوموړي پر ټولو ښاریانو غږ کړی چې د ښاروالۍ سره په هره برخه کې مرسته وکړي چې ښاروالۍ او ښاریان په ګډه د یو پاک چاپیریال په رامنځته کولو اغېزمن رول ولوبوي او ښاریان د ناروغیو څخه وژغورل شي. د زابل والي وایي د والیانو د کړنو پر بنسټ د ولاړې بودیجې ډېره برخه د ملکي ادارو سره د مرستې په برخه کې لګولې. نوموړی چې د یو شمېر ریاستونو سره یې د دفتري توکو مرسته کوله وویل چې هڅه کوي تر څو خپلې ټولې ادارې پر خپلو پښو ودروي.
د زابل والي محمد اشرف ناصري وایي غواړي د والیانو د کړنو پر بنسټ د ولاړې بودیجې ډیری برخه د ملکي ریاستونو د کیفیت په برخه کې ولګوي. هغه دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په هغه مراسمو کې وکړې چې د یو شمېر ریاستونو او ځوانانو سره د دفتري توکو مرسته کول. نوموړی وایي د 550,000 افغانیو په لګښت یې د دې ولایت د ورزشي امریت، قومي شورا، ځوانانو او د لیلیې د زده کوونکو سره مرسته کوي. د هغه په خبره هڅه کوي ترڅو ټول ریاستونه د تخنیکي پلوه پیاوړي کړي. والي وایي هره میاشت د ملکي ادارو د کیفیت لوړولو په موخه بېلابېل پلانونه بسته کوي. ښاغلی ناصري زیاتوي چې د ښځو چارو ریاست، حج او کاپ ریاست او یو شمېر نورو ادارو سره هم غواړي په راتلونکي میاشت کې مرسته وکړي. والي وایي چې د ښځو د هڅونې په موخه یې د دې ولایت د ښځو چارو په ریاست کې د ښځو د روزلو په موخه څو بېلابېل ورکشاپونه هم پیل کړي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په لسګونه ټنه هغه پوځي وسایل نیولي دي چې د کباړ په نوم پاکستان ته وړل کېدل. چارواکو دا هم ویلي چې په یاد وسایلو کې نیمه جوړ ټانګونه، د برېښنا ماشینونه او نور پوځي وسایل شامل و چې د مخکینیو معلوماتو پر بنسټ یې نیولي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په لسګونه ټنه هغه پوځي وسایل نیولي دي چې د کباړ په نامه پاکستان ته وړل کېدل. چارواکو دا هم ویلي چې په یاد وسایلو کې نیمه جوړ ټانکونه، د برق ماشینونه او نور پوځي وسایل شامل وو چې د مخکینیو معلوماتو پر بنسټ یې نیولي دي. د ګرشک ولسوالۍ امنیه قمندان سمونور خادي خان وایي د کباړي اوسپنو په نامه دغه وسایل د یو افغان سوداګر لخوا د خوراب له پوځي اډې څخه په غیر قانوني ډول پاکستان ته وړل کېدل چې تېره ورځ د پولیسو لخوا ونیول شول. خادي خان وویل په دغو توکو کې د ملي اردو پر وسایطو سربیره د بهرنیو ځواکونو ډېر داسې توکي په 5 غټو بړونکو موټرونو کې ګاونډیو هیوادونو ته لیږدول کېدل چې تر اوسه دلته ګټه نه وه ترې اخیستل شوې. هغه وایي دا مني چې د وزیرانو شورا د پرېکړې له مخې سوداګر کولی شي له کاره لوېدلې وسپنې له یوه ولایت څخه بل ولایت ته ولېږدوي. خو زیاتوي چې په دې 5 موټرونو کې د ملي اردو کټونه، د موټرونو نوي ټایرونه او د برېښنا د تولید هغه جنراتورونه هم شته چې د هر یوه بیه شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. بلخوا د میوند قل اردو د عامه اړیکو مسؤل ډګروال محمد رسول زازي ویلي دي د پولیسو لخوا نیول شوي پوځي او نور توکي د ملي اردو نه بلکې د اساف اړونده دي. نوموړي ویل کېدای شي اساف هم یا توکي پلورلي نه وي بلکې افغان شرکتونو ته به یې د دې لپاره سپارلي وي چې له یوه ځایه څخه بل ته ولېږدوي. دا په تېرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان ته په پوځي وسایلو بار لوی موټرونه د امنیتي ځواکونو لخوا په دې ولایت کې نیول کېږي. تر اوسه دا لا روښانه نه ده چې دغه پوځي وسایل په پاکستان کې څه ډول او څنګه پلورل کېدل. دا کورني خبرونه له مالتیا څخه مننه. د بهرنیو خبرونه لپاره نړۍ دا وخت مه هېروئ. بیا هم ستړي مه شئ، اوس هم نړۍ دا وخت. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما چک هیګل د دې هیواد د دفاع وزارت څوکۍ ته او د تروریزم ضد مبارزه کې د ولسمشر سلاکار جان برینان یې د CIA د متحده ایالاتو د څارګرې ادارې مشرتابه نومولی دی. هیګل او برینان به اوس د امریکا متحده ایالاتو له سنا څخه د تایید رایه اخلي چې د اوباما ډیموکرات ګوند پکې ډېرې څوکۍ لري. هیګل چې ویتنام په جګړه کې برخه لرله ایران ته د اسرائیلو پر پوځي ګواښونو د منتقد په توګه مشهور دی. نوموړی همدارنګه د هغو هڅو ملاتړ هم کوي چې غواړي په افغانستان کې د راتلونکي سولې په اړه له ایران سره خبرې اترې وشي. جان برینان په CIA یا د امریکا متحده ایالاتو په څارګرې اداره کې 25 کاله تېر کړي. نوموړي د 2011 میلادي کال د هغو عملیاتو په پلانونو کې مهمه ونډه لرله چې په اترڅ کې د پاکستان په ایبټ آباد کې اسامه بن لادن ووژل شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي د سوریې ولسمشر په وینا د سولې شرایط به د هغه هیواد د خلکو ویرونکي ستونزې هواري نه کړي. د ملګرو ملتونو ویان مارټین نیکسرکي په نیویارک کې د بان کی مون له خولې وویل د سوریې د شخړې اصلي حل دا دی چې په هیواد کې د سیاسي واک لیږد داسې وشي چې په هغه کې
د انتقالي حکومت اداره شتون ولري او بیا د ملګرو ملتونو تر سوري یا څار لاندې آزاده او رنې ټاکنې وشي. د یونۍ په ورځ په دمشق کې د وینا پر مهال اسد خپل پلان څرګند کړ چې پاکې ملي جوړجاړی او د نوي اساسي قانون جوړونه شامل وم. خو اسد دا هم وویل چې د روغې جوړې په دې خبرو کې باید هغه کسان نه وي شامل چې سوریه سره خیانت کړی وي. دا خبره د سوریې وسلوالو مخالفینو ته په اشاره وکړه. اسد مخالفینو ته د لویدیځ جوړ کړي ګوډاګیان وویل. یو لړپوړي ایراني چارواکي وویلي د لویدیځو بندیزونو له کبله په تېرو 9 میاشتو کې د هېواد د تیلو صادرات 40% کم شوي دي. د تیلو وزیر رستم قاسمي ویلي دي چې د تیلو د صادراتو له کمېدو سره سره هېواد ته د پلورل شوو تیلو راتلونکي په حیث هم 45% کمې شوي دي. د قاسمي لخوا د دې